او کرتبا چرتبا خوراز کے بچے لگون دے ہوا دے را باندے رالا ظلم ڈانڈا ظلم مضبوط شلو وہ بچیا کو نور نراز مرازا امداد را سر مکوا روٹے رالا مرا کوا جامر رالا مروڑا وہ بچے دا زنگل پا پاڑو کے میزان پٹ کرے دے تانا بروٹے نگوانما دا زنگل پاڑے خورما خوب بچے دومرا راشا چستا بوئی را باندے ہو لگی گی سوخ چپورے لگیا دا پھر یاد کئی آوزوی پسینور پورے وطا آواز کئی چوا مجان زستازو امتال رالما خونن ببلا مامل در سرکوما داور توی چوا بچیا لخون جوا پس بیجاب بدن میں جامی دوری دلی دی بچے دستر گونا میں نظر علت دے زدوین منا خل خوند میرا پانیو کا بیارا جوخشا چی دا سٹو گیروان دی بوئی کمتان زمان دزوی بوئی مالا را گئے اور توچی واما ننرا لخزدارا سیرا کرا بیادا چاڑ راکا چی مورد ترکمی جوندیوی تر آغی پوری بزتا سر وقت تیر نکما پدے چاڑ دا مورد تنین سر جدا کا اور توی و بچیا کہ کورت میں نبوزی نمو میں بوزا کہ رزق نرا کہنو مرا کوا خو بچیا پخدے قسم دے کل کل رازا او کن رازی نو مخبا قبلے باندے چکل ہواوی نا اگا ہوا تو ادرے گا چستا خوشبوئی پا ماں باندے رازی ورطوے اما اوستے پدے بیاس تخپیو لاسو نترما لاندے دے غرزو ما دا چار دے پا مرک دما ستا پا جوندان کے زما کوروان دے اوستے قتلو ما نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء حق دوارو جانو سردار زکا فرمائی چی مور سر خدمت کوئے مور سر محبت کوئے مور سر الفت کوئے کزوے سومر ظلم کئی بیا مور ورط دعا کئی اگا مور لگیا دا وے و بچے زخو دا رسید ترلو نیما زخو گام غستے نشما لگو تلدو برباد کرما بدن میں سرمن کل شویدا و بچے کو خویلی شویدا زد رسید ترلو قابل نیما امدہ سرا نصر پریکا لا تیرا گزار کرا او پسینے ورطا دوارا گوڑی مات کرے چسو وقتے چاڑو والا پا مرے خودا مور ورطا وی بچیا عرب کریم فرمائی چی ولا تقل لہما اف مورتب اف قدرے نکے ولا تقل لہما اف مورتب اف نکے ولا تنہرہما مورتب زور نرسے رتی اس پہ سے بینے وقل لہما قولا کریما ورطوے اما آیاتو نراتا موائزما قروانی گز تالا کو ما ورطوے بچیا ماجر وقت کلی کرے و بچیا مابا پغفل بحنز پغرمو سے دما خوطمی پسوری اسولی ورطوے بچیا زبدش پیت ما شتاو ما تا تب ہمیں دا سر سادر وخواو بچیا تانا ماشی شڑلی دی تب ہمیں پغی کیوے ماں بپردے جارو آلا علب ما روٹے خوڑا چا تب ہمیں مولک و بچستا دا پارا میں مزدوریو کو در پا در اگر زیدما و بچے ماں مالالا وکو لابد دوزخ کی گوروان چاہی ورطوے اما تکار سوے خسر دن پریکوما لاندی را گزار کا چاری والا پسینہ کی خودا او پا مزم مرے تور لنشو بدبخت بچے دے ظالم بچے دے اگا چاری واغستا او دمور پا مرے کی خودا آج تردی چھ دمور دا تنین سر جدا کا مور آواز کئی چی وہ بچے اللہ دیتا تا تکلیف ندر کئی دوین آواز رازی چی وہ بچے اللہ دیتا تود بات نہ ہو ساتا وہ بچے بیغمہ جن دے اللہ نصیب کا
و بچی زو خو به دې ورځ به کې په خپله مړه شوی وما خو زما په قتل دې ولې ځان هلاک کا کور ته راغې ښځې ته وې ښځې وایا اوس خو بم کور جوړی کنا دا چاړه چې د وینو سره ګورې دا زما د مور د بدن وینه ده دا هغه وینه ده چې دا مور ماله ډېره کړېدلې وه د ډېرو خانانو مزدورۍ وکړلې خوار یې وکړې خسکې وکړې ښځې لوی کړمه نن مې د هغې مور په وینو باندې دا چاړه سره که چې چا زه وړوکی لوی کړی وما مور ورته وایي چې بچیا ستا کور دی الله جوړ کی بچیا تا دی الله پاک کی زما خیر دی ورته ښځه آواز کوي چې د مور نه به دې زړه روباسې زه نه منم چې دا ستا د مور وینه ده زه دا چې د مور د بدن نه روباسه چې زه دغه زړه وینم واپس ورغی او د مور بدن یې ټوکړه ټوکړه که زړه یې ترې نه راهبار که هغه چاړه کې ورکه چاړې ته بره ګورې زړه ته چې وا زما د مور زړګیا د ښځې د لاسه مجبور ومنو ستا بدن مې تیکه تیکه او قیمه قیمه کړلو دا زما د اما زړه دی نن مې په چاړې سوکه کې ورکړی دی او راروان یمه آن چې دروازې لره څه وخت چې دروازې ته راغی محمد رسول الله امتی ده په خدای باندې قسم ده هغه امتی لګیا دی د دواړو جانو سردار امتی پل مور ته لګیا دی ورته وایم دا خو هغه وینه ده زما د مور چې ما سره تکلیف کړی ما سره مصیبت کړی هغه زړه ته به راوګورې چې زړه ته یې وکتل او لاندې په دروازه باندې ګامې ښوده د زړه په تماشه و څه وخت چې د زړه تماشه یې کوله لاندې دروازې درشل وه په هغې درشل باندې خپې تندک وه لاندې ماشوم بچې پرېوته واده کړې زلمې پرېوته چاړم تې غزار شوه او زړم تې نه ګزار شو د هغې نوک نوی نروانه ده هغه زړه لاندې پروت دی زړه نه آواز راغی چې و بچیا زما دا لالولو خیر دی د قتلولو خیر دی و بچیا زما دا بدن د ټوکړې کولو خیر دی خو و بچیا وایا چې ستا تندک مخ په باندې راغی دروازې درشل راله و بچیا تندک دې خور زما خیر دی خو ته خو به خوب شوی نه نعرہ تکبیر مولانا محمد طارق زندہ باد ورته د زړه نه آواز راځي و بچه که په ما دې نارې تېرې کړې لوګي او تل دې تېرې کړې و بچه په سینه دې راله ډوګې خښې کړې و بچه په جاړه دې راله سر جدا کا و بچه زړه دې رانه راووستا په دې ټولو مې پروا نشته ای بچه د دروازې په درشل دې تندکو خوړه و بچه دا راته وایه چې ته خو به خوږ شوی نه قضا ربک الله تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا رب کریم فرمائے چې تاسو د خپل رب عبادت وکړئ د خپل رب اطاعت وکړئ بیا ورپسې دویمه درجه د پلار او د مور خدمت وکړه د پلار سپینګیري نه دعا واخله خانه کعبې نه مه ورځه د مور خدمت وکړه د رسول الله علیه السلام روضې نه مه ورځه و د الله بندګانو راشئ کونینو سردار یو مریض له ورغی مریض سر ته ولاړ دی بلال رضی الله عنه ورسره دی رسول مقبول دعاګانې کوي چې یا الله زه درته سوال کوم دې مریض لا صحت ورکا چې دا هغه مریض مخ ته وکتل نو ژبې خولې نه بار د سترګې ټغروت اے پروردګار علما دا مریض دې په کوم غم کې راګیر کړی دی دا بېلمازو روجه خور او کنه د څه ګناه کړی ده ښځې ورته وی ډېر دیندار دی روجه دار دی مونځګزار او پرهېزګار دی وی قربان بیا خو وی لږه مور ته نه خفه ده عمر اوره ده کیدای شي خدای پاک یې رانیولې وي
رسول اللہ مور پس سوال جوابو کچھ راشا موری میدان تراغلا ورطوی استاد دی بچی زندگی سنگوا ورطوی آقا مزیدار زندگی دا دیندار زندگی دا منگزار و روجدار زندگی دا خل گزت نخپیما ورطوی اے بی بی پا خدای قسم نے استاد دی زوین سانوزی دا دبا قیامت پور دا جب باروی کلمہ بونوی شہادت کلمہ بے نصیب نشی نہ خدای پا منزونو تے معاف کئی نے پا جنو معاف کئی نے پا رجو معاف کئی اللہ بطی علا پخلا کی گی چھ ترسو تے تپخلا شوینے ورتے وچے حبیبا زمازت زو رسول دے دا بچی او کار کو دا خپل مخ اختیار ہو ما سر صلاح نوا مشورہ نوا ما سر خوراس کا کے شرک لو ما سر مینا ندا کرے بچی عزت نخپے ما بلال تا حضور آوازو کجوا بلال لاشا لرگی راجہ مکا چی لرگون اور جوڑ کو پا اگی لبو کی واچو نو ددن بسوزی گنی ساتی نوزی خدا نے زمونگا استاسو پلارو مور مونگنا نخپک عزیزانو پلارو مور لوی درجہ معشوم بچی چکل دنیا ترازی دا مور دا آرام نو اللہ دے مور لدہ دریو سو دا شپیتو حجونو قبول شو ثواب کولی کی دا اولی رب کریم فرمائی چی و بی بی معشوم بچی دنیا تا را روانو تالے تکلیف درکا درے سوش پیتر گنا داستا پا غم کیوں مصیبت و درد و تکلیف کیوں دا ارد پسر بزستا دا پارا دا قبول شوی حج ثواب لکما اے بچستا پا مورستا دا وجنا اللہ مائل دے اللہ وی چستا دا دنیا تا دراتلو پا وجہ ستا مور وفات سلا دو خود شہدو دا نیم شہدانو ثوابا زیواز ستا پکے دوستا مور لوار کما کلکدا دا معشوم دا کہدو دا نرستو وفات شوا نو دا بدا احدو دا بدر شہدو قطار کی ولانوی زکا چے بچیا دے مورت دنیا ترا پیدا کولے نو پا دی تکلیف تیرے دزے لحاظ آتما نو بچیا تیم لحاظ آتا گنی قبر با دی خراب کما حشر با دی خراب کما نو زمان عزیزانو عرض دا دے چے مور پلار خپوی نستا تبلیغ قبلیگی پلار و مور چے خپوی نستا نپلونا قبلیگی پلار و مور چے خپوی نستا حجونا قبلیگی رحمان بابا فرمائی وی دا خلیل دا کعبے دا کعبہ بہتر دا دا خلیل دا کعبے دا کعبہ بہتر دا چی آباد کا سوک ویران کندر دا زرا دا مور زرگی خوشحال کا دا مور زلو دارش عظیم دے دا خوشحال کا چا دا مور اوف اسمان تلان نشی گنی دنیا ما پیہا بد برباد یا اللہ زمون پلار و مور مرورو خپا مکان حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ فرمائی چزما تشا گردان ہوئی چھ ایسا منگو استازا منگ بیگار تو پا جنت کیولی دی چھ جنت پا منبر ناس ہوئے او پرشتو در باندے ملغلر راشندلے گیرہ کے دن